دا ملګری چې دا ترور زوی دی د اپر بوړۍ ناروغه لري، دغه مشکل اول کې دا و چې د ده په سینه کې رسودي وي، ډاکټرانو چې کوم ورته ویلو چې د اوبو رسودي وي، نو د هغې علاج حکیم صاحب ورته وکړل، الله ټیک کړل. او بیا دوباره دلته تکلیف د ټي بي شوله، ډاکټرانو ورته وکړل ټسټونه میسونه هر څه ورته برابر کړل، نو حکیم صاحب هغه علاجونه ورته وکړل. اوس الحمدلله ښه برابر دی، ښه مطمئن دی. دارنګه د مشر ورور هغه لا ډاکټر لالزار چې کوم دی اپریشن کړی و د جګر کې رسولې وه، نو هغه اپریشن څه ټایم بعد ناکام شولو، دوباره بیا رسولې کې وشوله، بیا یې ورته اپریشن ولیکله، او د هغې نه بعد موږ د حکیم صاحب ته راوستله. الله رب العالمین د هغې دویې په وجه، د حکیم صاحب د علاج په وجه الله هغه له صحت ورته اوس روغ رمټ دی. دارنګه دغه په خنادون کې د ترور وا چې هغه د های بلډ پریشر د شوګر مریض و، دارنګه په تاریخي کې تیږي الله رب العالمین د حکیم صاحب د دوی د وجه نه ټیک کړله. د بل رشتہ دارونو کې و زنانه و د هغې رحم کې رسولې وي چې هغه ډاکټرانو ډایرکټ اپریشن ورته لیکي، خو الله رب العالمین د دوی په وجه الله صحت ورکړله، او دغه مریضون الله ټیک کړي دي. او حکیم صاحب د تبې نه ونیسه تر کینسر پورې د هر شي علاج د الله په فضل سره چې کوم دی هغه د جړو بوټو نه تبره شوي دویې سره کوي. اعظم عوامي مارکیټ، بڑا بازار، خیبر ایجنسي. د تاسو ټول مؤمنان د څومره د پیغام ورو دغه ځای ته ځان رسوو، ان شاء الله مطمئن به درنو اپریشنونو چې پیسې ورکوو، نو د هغې نه ښه دا ده چې د پیسې په داسې ځای ولګي چې اپریشن نه پات شي او علاج نه وشي.